پښتونخوا په ستورو کې ماته ویل کېږي ستاسو ملګری صابر جان. ما سره داسې شخصیت ناست دی چې تاسو ټول یې پیژنئ. یو مرکه مې ورسره بله هم کړې وه مخکې او د ډېرو ملګرو په غوښتنه باندې یو وارې بیا صادق اسرار صاحب له راغلی یم. قدرمندو کتونکو، صادق اسرار صاحب مایل چې د زیړ مازدیګري ستوری یې کړمه، نو صادق اسرار صاحب له راغلي و، هغوی ته ستړي مه شي. هرکلی السلام علیکم. السلام علیکم. ډېره مننه، په خیر راغی، ستړي مه شي. خیر دی، ټیک ټاک. ډېره زیاته مهرباني. صادق اسرار صاحب زیړ مازدیګری دی او زیړ مازدیګری په شعرونو باندې ښایسته کېږي او زمونږ قدرمند کتونکي ستاسو شاعري ډېره زیاته خوښوي، ستاسو نظمونه ډېر زیات خوښوي، نو د هغې د ملګرو دپاره به څه نشر کوئ او څه به ډالۍ کوئ ورته؟ بس یو څو شعر به ویم، یو نظم به درته ویم. ارشاد دی. نو اول یو څو شعر دی وایي چې په رڼا ورځ د خلکو مخ کې بیا توبې وباسي، په رڼا ورځ د خلکو مخ کې بیا توبې وباسي، ډېر ظالمان دي ټوله شپه پردی تنبې وباسي. او که په ظاهره څوک د هیچا څه کولی نشي، که په ظاهره څوک د هیچا څه کولی نشي، د نیت په توره به د یو بل جنازې وباسي. او په خوله به خاندي راته دم په دم زارېږي رانه، په خوله به خاندي راته دم په دم زارېږي رانه، د حسد غشي مې راپورې د سینې وباسي. او کله به خاد په خادی نشي نامراده به وي، کله به خاد په خادی نشي نامراده به وي، ذلیل به اوسي چې د خپل څادره خپې وباسي. او غرض مې نورو په تکل تلی د څکلو نه وم، غرض مې نورو په تکل تلی د څکلو نه وم، دلته رواج دی لیوني د میخانې وباسي. او که بې ناموسه کله مړ شومه غلام بې پته، که بې ناموسه کله مړ شومه غلام بې پته، کام له پکار دي چې مې لاش ته مقبرې وباسي. او پر کوټه پروت یم زه اسرار د شین بهار په تمه، پر کوټه پروت یم زه اسرار د شین بهار په تمه، ښکاري مې کال په کال وزرونه بڼې وباسي. ډېر ښه دی اسرار صاحب. اسرار صاحب هر شعر هم انتخاب دی، هر شعر د انسان په زړه باندې ورخښېږي. نظم راته ډالۍ کړي. نظم نظم دی، عنوان دی عهد اقرار. وایي چې یا به مې پورته د خیبر په سر شمله ووینې، یا به مې پورته د خیبر په سر شمله ووینې، یا به مې خونه د مرګي په لاس پیره ووینې. او په ماشومتوب مې ګواره کې دا خوبونه لیدل، په ماشومتوب مې ګواره کې دا خوبونه لیدل، لارو کوڅو کې به مې خپیب له ارمانونه لیدل، د ظالم لاس کې به مې سري ګریوانونه لیدل، د ادم خپو کې مې بلا پراته سرونه لیدل. نو ما ویلې پاسه چې په ویښه زمانه ووینې، په خپلو سترګو د ظلمونو تماشه ووینې. او د هغه وخته مې په زړه کې دا اقرار کړی دی، د حق اواز مې د منصور غوندې په جار کړی دی، د بیدارۍ درس مې پښتون ته په بار بار کړی دی، په څو ځله مې د خپل زړګي اظهار کړی دی. نو یا به نشان د ازادۍ په تا تره ووینې، یا به مې ژبه د کسب پکوړی دوه ووینې. او دا خو په مونږه مشرانو لوی احسان کړی دی، د زړه په وینو بخورې د بستان کړی دی، د تن په غوښو دار مدار د باغوان کړی دی، په هر طرف ته مخنیوی د خزان کړی دی. نو یا به دې باغ کې بلبلان په ترانه ووینې، یا به په وینه بهېدلې پښتانه ووینې. او دې د سورشال میرمن ته ګوره سرببره ښکاري، د خپلواکۍ پیغام یې لاس کې دی او تره ښکاري، دا به د چا ښایسته لیلاوي مسافره ښکاري، راته بېننګه شا ظلمونه مروره ښکاري. نو یا د ژوندون به مې خرابه خاتمه ووینې، یا به مې غېږ کې مروره معشوقه ووینې. او ارمان مې دا دی یوه نوې زمانه جوړه شي، یو اتحاد، یو ورورولي، یو قافله جوړه شي، چې هر منکر ته د شړلو بهانه جوړه شي. خیر دی که بیا مې مسیزو کې مقبره جوړه شي، نو یا به په وینو د اسرار کپره سره ووینې، یا به لوخړه د غلیم د کوره شنه ووینې. ډېر ښه قدرمندو کتونکو،
یقین وکړئ چې ښایسته دعا هم ده، نظم دی خو دعا هم ده. زیړ مازدیګرۍ مې دله بیا ښایسته کړو، ستاسو په ډېره غوښتنه باندې صادق احسان صاحب له یو ځل بیا راغلی وم. خپل قربا صابر جان په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. انشاءالله د یو بل ښایسته شاعر سره به ستاسو ملاقات کوم. تر هغه وخته پورې په لوی الله مسپارم. د الله په امان.